وګلنو الله رب ذوالجلال فرمان کوي وای سجده دی دنیا په مخ دی تمام به فنا کیږي صرف او صرف یو د الله رب کریم ذات به پاتې کیږي او یا رب راولي شیرین جانا زمانو او دا سخته کړي په قدم آسان زمانو هو یما ویل را لید نبیانو د باچا کلی تا هو زړه ته مې وی شفارام بیا د بیونشي دا یو قسم د میمیکري ویل کېږي نو زه وایم چې دا به په چا پسې ملنډې یا په چا پسې پیشاړې نه وي بلکې دا چې څوک د چا نه متاثره وي نو د هغه په شانتې اواز ایستل او دا یو صلاحیت یو قدرتي یو صلاحیت د هغه په زړه کې الله پاک ایښودی ځکه چې د ده د هغه کس سره مینه وي فرهاد اسلام زموږ سره ناست دی او د ده نه به نن د ده فنکاري اورو نو پروګرام ډېر اوږده ونه راځو د فرهاد طرف ته فرهاده لومبۍ به راته څه وړاندې کوې لومبۍ به انشاءالله زه ابراهیم تاج صاحب د تلاوت نه شروع وکړم د قاري سلیمان صاحب په آواز باندې د هغوی انداز باندې ولې ګټرای وکړو کوشش به وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا دا د قاری سلیمان صاحب آواز او تاج صاحب قاری سدیس صاحب باندې وټرای وکړو بهر کې به دومره نشم کولی خو ټرای به خپله واخلو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين جزاک الله دین پس تاج صاحب ناتخوانانو لبره شو چې هدایت شاه صاحب صاحب وفات شوی الله دې کامل مغفرت نصیب کړي ډېر خوږ ناتخوانو د هغوی په آواز باندې به ټرای وکړو چې هو یو ځلې تللی وم زه د مصطفی کلي ته د مدینې منورې د مجتبا کلي ته هویه چې ور داخله د مدینې منورې فخر شما هویه ما ویلې رالی د نبیانو د باچا کلي ته هو زړه ته مې وي شفارام بیا د بیونشي ډېر په ادب به مې کتل د خپل اشنا کلي ته هویه هدایت شاه سایل رب دی یو ځل بیا ورولا هویه چې واپس ګورې بیا رانشي غونډه کلي ته هو جهان روخان پر رخسار محمد هو د عرش برز ینوار محمد ډېر الله او تاج صاحب بیا د اسرار مایر صاحب په آواز باندې به لږ ټرای وکړو چې او یا رب راولي شیرین جانا زمانو او دا سخته کړي په قدم آسان زمانو او زړه د غشو په بلتونه مصره شوینو
او زکوخ کې وروي چشمان زما خدایا دسترګو قدم راکې چې روزي لپرزم هغه ساعت او زمن بیا کې چې روزي لپرزم خدایا دسترګو. او تاج صاحب بیا زمونږ د شعرګړ ماسټر عبدالمالک صاحب هغوی مفات شوي دي، الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. هغوی به صدا رنګې اواز ایستو چې او یا الله فما بند دې څومره فرزونه ده لاس کې مې نیولې د کعبې غلام لمنا ده لاس کې مې نیولې د کعبې غلام لمنا ده. او تاج صاحب بیا د عبدالسلام عارف صاحب اواز دی چې او چې وسان د دلبر نوی بهر سکړما هي د هم جهان خاده به نگار سکړما نو چې پکې زما ګل رخو ګل پمناوي پلالا باندې بټکلا لزار سکړما زد خپل محبوب خمار سترګې غواړما هي په ګلشن کې نرګس مستو بیمار سکړما نو چې مدا د یار د حسن پکې نوي بل مدا د زمانه بابا زر سکړما نن په شعر ګړ باندې ورېږي رحمتونه څومره خوانا کوي احناف وکابر راغلي ویا الحمدلله. ډېر الله یار ډېر. بیا تاج صاحب د ماسټر عبدالرازق صاحب اواز دی چې علی ویل چې تاسو خور بیبي ماګړه خبردار علی ویل چې تاسو خور بیبي ماګړه خبردار بیبي پاتوي مې ویل مال روړ خو ګنار هو روړ خو ګنار. بیا تاج صاحب د احسان الله فاروقي اواز دی چې هغه بالاکوټ وخت کې وکمې زلزلې چې راغلي وي نو هغه وخت کې هغوی یو نظم ویلی چې په بالاکوټ باندې طوفان راغی په مانسیره باندې لړزان راغی ښځې او نر پهی سوران جاړي په وینو سره ماشومانان جاړي. او بیا تاج صاحب د احسان الله حسین اواز دی داسې د مولانا محمد طارق صاحب اواز دی چې مسلو طرف ته به اوس راشو مسلو طرف له وراشو چې احسان الله حسین صاحب وایي چې كل من عليها فان هو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا الله رب ذو الجلال فرمان کی وہی سجدہ دی دنیا پا مخدی تمام بفنا کیگی صرف و صرف یو دا اللہ رب کریم ذات ببادی کیگی. بلتاج صاحب تا مسلو فرمایشو کو نو ابل اوس مې د یو مولي صاحب اواز اورېدلی خدای شته که ما ته دا پته وي چې ستا ما سره به انټرویو کې او بیا به د مسلو تپوس کې نو د مولي صاحب نوم به مې یاد کړی خو بهر کې نوم مې راته نه دی یاد خو څه داسې اندازې کوو چې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عبدالمتین جمالی سے ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن د جمعې مبارک ورځ ده او ما چې تاسو ته دا کومې آیات کلمه ولوستا او د رب کائنات د عظیم کتاب نه مې دا کوم آیات کلمه تاسو ته ولوستا نو په دې کې مونږ تاسو ته رب کائنات فرمایي وای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. اللہ رب الجلال فرمائے وہی کم انسان چیئے ونی کیوں کہ رب العالمین وہی زول لسنے کے ورکو او کم انسان چیئے وہ بدیوں کی پروردگار عالم وہی زبس یہ وہ بدی لکم اللہ وہی زد چا سر زیادے نکو